الفائدة المهمة. دا کوم تکبیرات تشریق چې د عرفې د سحر څخه شروع کیږي سر مانځه پسې متصل او د اختر د څلورمې ورځې د مازدیګر مانځه نه پس هم ویلې کیږي او بیا اختتام ته رسیږي. 23 لمونځونه برابریږي چې حکم شرعي وجوب دی. که څوک په جمع باندې لمونځ کوي او که یوازې، که مسافر وي او که مقیم وي، که نارینه وي او که ښځینه وي، او یو کرته ویلي واجب دي. او احسن الفتاوا او فتاوا شامل کړي دي چې دا یو ځل ویلي سنت طریقه هم ده. په عامو حالاتو کې چې سړی څومره ډېر ووایي نو هغومره ښه ده. که څوک پوښتنه وکړي چې د دې تکبیراتو تشریق ابتدا څه وه، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. فتاوا شامی اول جلد صفحه 298 هغې بیا حواله په تحفوي باندې ورکړې ده. او فتاوا د علامه رفعت قاسمي 5م جلد 22 او 33 نمبر صفحه باندې هم دا خبره را نقل کړې شوې ده چې کله ابراهیم علیه السلام خوب ولید، په نتیجه کې خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د ذبح کولو دپاره راسملولو. څنګه سورة الصافات کې الله پاک فرمایي فلما اسلما، هر کله چې دواړو غاړه کېښوده د الله پاک د حکم عملي کولو ته چې اسماعیل علیه السلام په نتیجه کې ذبح شي. وتله للجبین، او اسماعیل علیه السلام وغورځولو په اړخ د سر باندې، یعنې په تندي په دې یو طرف باندې. هغه آیتونو کې ورته الله پاک اشاره کړې ده. نو چې کله الله پاک جبریل علیه السلام ته حکم وکړ چې هله په جلتۍ باندې لاړ شه، په سرعت باندې لاړ شه، د جنت نه ګډ ویسه چې زما اسماعیل ذبح نشي. چې څنګه جبریل علیه السلام ته د الله پاک د طرف نه حکم کیږي هغه په سرعت سره روانیږي، نو وایي الله اکبر الله اکبر. چې کله الله پاک د ابراهیم علیه السلام مبارک غوږونو ته دا مبارک کلمات د جبرائیل علیه السلام را رسی چې هغې وفرمیل الله اکبر الله اکبر، نو په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام د خپل مبارک خولې نه دا مبارک کلمات وویستل چې ورپسې راځي لا اله الا الله والله اکبر. بالاخره چې کله اسماعیل علیه السلام ته پته ولګېده چې الله پاک خو په ما باندې ډېر لوی رحم وکړ، ډېر لوی عنایت او پیرزوینه یې را باندې وکړه، په نتیجه کې د جنت نه ګډ راغی او زه بچ شوم، ګډ ذبح شو. نو اسماعیل علیه السلام دا کلمات وفرمایل چې د تکبیراتو تشریق په آخر کې راځي الله اکبر ولله الحمد. بیا دا مجموعه کلمات د ابراهیم علیه السلام مبارک څخه هم نقل دي رسول پاک صلی الله علیه وسلم او د هغې د مبارکو صحابه کرامو تابعین و تبع تابعین الى یومنا هذا. حکم شرعي مخکې ما ذکر که دا یو پیرزوینه وه تاسو سره مې شریکه کړله. الله پاک دې وکړي چې روحاني او علمي لذت او خوند مو ترې اخیستی وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.